څوک د معروفاتو د اقامه د پاره تاسو اشخاص ما انتخاب کړی وی په ټول اسلامی امارت کې تاسو د معروفاتو د اقامه په باره کې کم داسې حال زلی قیامت پر د الله موږ نه پوښتنه کوي سما شکایات حقوق العباد سره تعلق لري که الله موږ نه پوښتنه وکړي کم مظلوم شکایات تاسو اوریدلی وو بیا د هغې جبیره تاسو کړی وو که نه که کړی وي به حیث شفاعت به پیش کړو که کړی نه وي نو الله دې نه کړي موږ به ذلیل شو قرآن کریم کې الله فرمایي ان الله یامر بالعدل والاحسان تاسو ټول علما یاست الحمدلله زمونږ دا فخر ده زمونږ ټول علما مشران امر بالمعروف ولسوالیو کې محتسبین ټول فاضل علما ده الله یامر بالعدل والاحسان ظاهری ترجمه خدا ده الله امر کوي په عدل او په احسان علماء کرامو ته معلومه ده عدل او احسان څه ته وایي یو خو تفسیر مظهری علامه ثناء الله فنافتی رحمه الله وی عدل دی ته وی الله یظلم احدا احد اسلامی نظام په نافذولو کې چا سره باید ظلم زیاتی ونشي عدل او انصاف باندې بکار او د عدل او انصاف او اسلامی نظام د پاره کوم عمل تر سره کوي والاحسان هغه په صمیمیت او په اخلاص وکړي ځکه احسان اخلاص ته وایي مل احسان یا رسول الله اخلاص څه ته وایي که اخلاص نه وي که موږ ټوله ورځ او شپه هم بدیا تیر کو نو الله به اجر رانه کړي دویم تفسیر دا درونو عدل دی ته وایي چې د ولس حقوق مو ته متوجه شي او په صحیح معنو سره هغه موږ سرته ورسو دې ته عدل وایي احسان دې ته وایي چې د الله حق موږ ته متوجه شي او په صحیح معنو سره سرته ورسو دغه ته احسان وایي امام شافعی رحمه الله فرمایي که آیت العدل او که سوره عصر که دغه سوره یا آیت العدل وای ټول قرآن نه وای ما ټول احکامات د دې دواړو نه مو استنباط کوو د هغې اساسي وجه دا ده چې ان الله یامر بالعدل حقوق الله حقوق العباد والاحسان حقوق الله اوس عدل او انصاف دی ته وایي چې مظلوم ته خپل حق ورسي قدرمندو د یو مظلوم هغه کار چې سرته ورسي نو دا زمونږ او ستاسې دپاره سعادت دارینده که نه امیر المؤمنین حفظه الله خو به الله ته به وایي چې ما د دې منکراتو د مخنیوي دپاره د مظلومانو اوریدو دپاره مستقل یو وزارت تشکیل کړی و نو بیا نو مونږ تاسو که دا صحیح معنو سره سرته ونه رسو نو کیدای شي قیامت په ورځ باندې مسؤلیت هم زمونږ په غاړه وي او ماخوذیت به هم زمونږ وي الله هغې نه وساتي نو الله په آیت العدل کې هم حقوق العباد ذکر کوي هم حقوق الله ذکر کوي نبی علیه السلام چې کله وفات کیږي آخری وصیت دوه کوي الصلاة وما ملکت ایمانکم بس دا دوه خبرې کړې او ټول انسانیت ته توصیه وکړو امتو ته محدثین وایي الصلاة اشاره د حقوق الله ته وما ملکت ایمانکم اشاره د حقوق العباد معنا دا ده چې الله حق مه پرېږدئ معنا دا ده چې د ما تحت سره ښه سلوک وکړي